سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. ځوانانو الله تعالی ډیر یو ښې لارې ته انتخاب کړي. ما مخکې هم درته ویلي چې علم دا یو بهترینه لار ده، خو دغه علم خپل تاسو په دې نیت باندې وکوئ چې زه اسلامي امت ته خدمت پې باندې وکړم، مسلمانانو ته خدمت پې باندې وکړم، که هغه په هره برخه کې وي، خو چې اسلامي امت ته خدمت وسي په دې باندې به تا ته الله تعالی اجر درکوي. د ما د موضوع دوهمه برخه هغه د مسلکي معلم صفات دي، چې د یو مسلکي معلم اخلاقی او دینی او مسلکی صفات څه دي. له ټولو نه اول معلم او استاد. له معلم نه مراد هغه د مکتب استاد، د مدرسې استاد، د مسجد امام، دعوتګر، واعظ، خطیب، ټول. معلم باید اخلاص ولري، دغه خدمت چې مخ ته بیایي د خاص و خاص د الله د رضا دپاره او د مسلمانانو ته د خدمت لپاره. کله چې دا په نظر کې ونیو نو الله تعالی درته څه ورکوي؟ اجر ورکوي په دې باندې. او همدارنګه د مسلکی معلم او همدارنګه د استاد هغه دوهم صفت چې ده شفقت او زړهسوی ده، چې باید یو معلم په خپلو شاګردانو باندې داسې شفقت وکوي، داسې مهرباني وکوي لکه خپل اولاد باندې چې دی څه کوي؟ ترحم کوي، شفقت پې باندې کوي، مهرباني پې باندې کوي. ځکه دا د معلم دا صفت چې دا د انبیاءو صفت، خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. انما بعثت معلما. الله تعالی په قرآن کې وایي سما دا نبی د دې لپاره را لېږلی، دا رسول سدا خپلو اتباعو ته تلاوت د قرآن وکړي، تزکیه د دوی وکوي. نو دا یو ښه صفت ده. باید معلم او استاد دا څه وي؟ زړهسوی ولري، شفقت ولري، مهرباني ولري. او همدارنګه د خپلو شاګردانو صحیح روزنه وکوي، اخلاقی روزنه باید د دوی وکوي، نه تنها داسې صرف درس ورته وایي، بلکې داسې روزنه د خپلو شاګردانو وکوي چې د تعلیم سره سره د دوی اخلاقی روزنه هم وسي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 10 کاله تیر کړل، او په دې 10 کالو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته داسې ونه ویلې چې دا کار دی ولې داسې کړی یا دا دی ولې نه ده کړی. دا هغه مهرباني او شفقت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو باید معلم او استاذ دا زړهسوی ولري او د زده کوونکو اخلاقي روزنه وکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. باید د خپلو شاګردانو اخلاقی روزنه وسي، ښه تربیه یې وسي. او بل د مسلکی استاد یو ښه صفت دا ده
چې دای به اداري قوانینو ته احترام لري او پابند وي. د ادارې چې کوم اصول دي، کوم قوانین چې دي، په دې باندې به پابند وي او دې ته به څه لري؟ احترام لري. دا د یو مسلکي استاد صفت. همدارنګه بل صفت دا ده چې په درس کې څه کوي؟ پابندي کوي. درس کې به پابندي کوي، بې جیا یا بې وخته به دی څه نه کوي؟ غیر حاضري نه کوي. او بل یو ښه صفت دی مسلکي استاد هغه دا ده چې خپل شاګردان باید د وخت په ارزښت باندې پوه کړي. شاګردانو ته بېلابېلې توصیې کوي. بل استاد باید خپل شاګردان لویو کارو ته وهڅوي، هغوی وهڅوي، تشویق کړي چې داسې علم زده کړي چې په آینده کې دوی نه لوی خلک جوړ شي. تاسو وګورئ حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله شاګرد په 19 کلنۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د لښکر مشر کوي. حالان کې لوی صحابه کرام موجود دي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. خو ولې په ده کې دا قوت لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دا صلاحیت لري. همدارنګه که موږ تاسې وګورو قسطنطنیه داسې فتح کړله، یو ځوان 23 کلن ځوان، نو خپل شاګردان خپل ځوانان باید تشویق کړی شي. د دوی نه په دغه کم عمر کې د لویو خلکو کار واخیستل شي. دا د یو ښه استاد صفت چې دی باید خپل شاګردان همیشه دپاره څه کوي؟ تشویقوي. او بل کله چې یو معلم یو مضمون تدریسوي، دی باید په دغه خپل مضمون باندې برلاسی وي. هر نوعه معلومات ورته وي، په خپل علم باندې ښه وارد وي، ښه زیات معلومات وي ورته دې برخه کې. بیا چې کله دا استاد دغه درس تدریسوي، بیا د هغه نفع شاګردانو ته ډېره زیاته رسي. او که چېرته یو معلم د مضمون په هغه هدف باندې نه پوهیږي یا هغه مضمون باندې قادر نه وي، نو دا بیا داسې ده چې دا بیا یو نوع خیانت ده د علم سره. باید هغه مضمون تدریس کی چې ښه پې باندې برلاسی ده، په وسو توان کې دا شته ده چې دا شاګردانو ته کما حقه تدریس کوي، نو هغه مضمون به دا معلم او دا استاد تدریسوي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.